السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. د دې آیت په تفسیر کې مفسرینو د حسن بصری رحمه الله وینا ذکر کړي. حسن بصری رحمه الله د تابعی دی مشهور. دنه چا پوښتنه وکړه، یو کس ورته راغی چې زما زامن نه کیږي، څه دوا راته وښیه. ورته یې ویل چې استغفر الله زیات وایه. بل کس راغی چې باران نه کیږي، هغه ته یې ویل استغفر الله زیات وایه. بل کس راغی وایي مشکلات دي، اقتصادي ستونزه ده، ورته وایي استغفر الله زیات وایه. یو بل شخص ورته وایي دا څنګه چل دی؟ یا هر یو کس ته ویل چې استغفر الله استغفر الله وایه. حسن بصری رحمه الله ورته آیات ولوس، وایي ته دې آیات ته سوچ وکړه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. رب نه بخښنه وغواړئ، ستاسې رب ډیر بخښنه کوونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران ته پکې اشاره وشوله. وروسته وایي ویمددکم باموال، مال به درکړي، وبنین اولاد به درکړي، هر څه پکې پراته دي. وجعل لكم جنات وجعل لكم انهارا. دارنګه سورة الانفال بلې ته سوچ وکړه. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یا وایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یو ذکر راځي ليعذبهم، بل ذکر راځي معذبهم. دا ليعذبهم دا صيغه د فعل ده، او معذب دا صيغه د اسم فاعل ده. د فعل تعلق د زمانه سره او د اسم تعلق د زمانه سره نه. د اسم استعمال د عام دی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ندی الله چې عذاب ورکړي دوی ته، او اے نبی چې ته په دې خلکو کې عذاب الله نه ورکړي. وما كان الله معذبهم، معذب اسم فاعل دی. الله عذاب ورکون کې نه دی چې کله خلک سوې د رب نه بخښنه غواړي. تل د پاره چې ته د رب نه بخښنه غواړي استغفر الله استغفر الله وای، نو په تاسو به عذاب ناراضي. حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم وایي والله انی لا استغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره. بل حدیث کې 100 مره زه د رب نه سل کرته بخښنه غواړم. او د سلفونو دا وینا نقل ده استغفرون او استغفار سمره وس استغفر الله استغفر الله دا وای. د کې ډیر خیر او ډیر فایده پکې پرته ده. استغفر الله دا هغه ذکر دی چې دې سره بند دروازې خلاصيږي، بند قلوفونه وسره خلاصيږي، قرضونه وسره ختميږي، خفګانونه وسره د منځي، عذاب نسره وسره خلاصيږي، درجات وسره جګيږي. څه ستونزې چې لري الله تعالی به دا درکوي، شفا به الله درکوي، زړونو شفا. استغفر الله ویل سره. علي ازهونه وینا نقل د عیون الاخبار کې نقل شوی ده. علي وی رضی الله عنه وی زه تعجب کوم هغه چاته چې هغه هلاکیږي، وی هغه چاته زه تعجب کوم چې هلاک شي والنجات معه، نجات هم ورسره او بیا هم هلاک شي. نو چا ورته څنګه هلاک شي نجات ورسره؟ قیل وما هي، دا نجات څه شی دی چې سړی هلاک شو ځان بچ کې هلاکت نه؟ وی الاستغفار. استغفر الله دی وی کنه، استغفر الله استغفر الله ډیر ویا، الله به تر څه نه بچ کوي. د امام احمد په تاریخ کې مې خبره نقل ده. امام احمد باندې د مامون وخت کې ډېر مشکلات راغلي، مثلا د خلق القرآن کې نظر بندو، درسونه په بندو. یو ځکه شپه راغله سفر باندې، نو په ځکه چا سره چې شپه راغله داسې سریع غوندې وه، اکس وله شپه نه ورکوله. نو ورته وایي زه به د صادق پور سره وده شم، بیا هم نه ورکوله. خو دې پله امام احمد راغی، یو کس یو نانبوی لري، هغې سره شپه راغله، وده شو امام احمد. د شپې د نانبوی والا ډېر وختي را پاڅېدلی دی، او اوړه اغږي، ځکه چې کوم بازار شانته دی. نو اوړه اغږي، امام احمد دې وخت را یخ شو، وختي دی. دا کس د دې اوړو اخکلو سره استغفر الله وایي، اوړه م اغږي او استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تاسې ګورئ خویندې په کورونو کې د کور هر کار سره استغفر الله ویلی شي، که کتغ پخوي، که کاسې اینځي، که ماشومانو ته چای کوي،
خاون خدمت کې هر وخت ټیم کې استغفر الله ویل شي ځکه ژبه دی په ذکر لمده سره تل د پاره نو امام محمد دې کس ته وایي چې ته څنګه ځان سره چې استغفر الله وي ورته وایي چې ما چې د الله تعالی نه څه غوښتي دي الله تعالی ما ته راکړي دي غیر د یو شي نه وایي څه شی دی چې الله تا ته نه دي درکړی اوسه پورې وایي زه د استغفر الله ذکر ویم او زما د ژوند ټولې ستونزې الله په دې باندې ختموي یو ارمان زما په زړه باندې پاتې دی چې زه امام احمد ابن حنبل رحمه الله وګورم او عجیب حالت دا ده چې د امام احمد شپه ورسره ده دا خو د شپې د کوټې تر امام محمد نه دا شکل د دې سړي لیدلی نه هغه لیدلی ځکه توره تېره ده نو بیا ورته امام احمد ځان معرفي کړي چې زه احمد یم علا کل حال د ذکر اسکارو ډېرې فایدې دي حتی یو قصه کې نقل دی چې څه صحابه کرام تللي شام ته د اموي حکومت کله چې د خلیفه په کوټه ورنه وتي نو دوی ویلو چې بسم الله لا اله الا الله دا کوټه فوراً د غونډه خوځېدلې وه نو ذکر اسکار دا ډېر خیر لري دا ډېره فایده لري او زمونږ زیاتره ورونه عوام او زیاتره خویندې داسې شیانو باندې ځان ستړی کوي چې هېڅ پیاده پکې نه وي قسمه قسم ختمونه به د خویندو کې مشهور وي دغه ولې نه لولې چې د قرآن کریم د ایتونو نه معلومیږي د حدیثونو د فضایل معلومیږي استغفر الله وایه د ورځې په لکونو ځلې وایه انشاءالله تعالی چې تاسې څه غواړئ چې حاصل شي الله به تاسې ته انشاءالله هغه څه کوي ګوره خو چې د الله د حکمت نه خلاف سوال به ګوره نه کوي چې کوم سوال کې او څه چې غواړي هغه د الهي حکمت سره موافق الله به دله حاله انشاءالله والسلام يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي